ورته قدر درلودل. نن به ما ځوان ته ضرورت نه ورسي ځوانه ګیره پرېږده، ځوانه د رسول الله په سنتو عمل وکړه، ځوانه مسجد ته لاړ شه، ځوانه لمونځ وکړه، ځکه هغې ته به مور په کور کې دا تعلیم ورکړی و. هغسې پیدا کېدل مورجانې به علم ځانګو به یې ځان ورته جوړ کړی و، داسې ځانګو چې هغه ضروریات به یې ټول له علم سره، له دین سره، له اسلامي نظام سره، له دې ټولو سره به په کور کې درس ورکړی وی، تعلیم به یې ورکړی وی. په اقرا باندې عمل وکړه، اقرا باسم ربک الذي خلق. قسم په الله، ای دی الله بندګ، دا د زړه له درده قسم په الله ما ته خپل ملت قدر لري، ما ته پالټیو ډله دا هیڅ قدر ما ته نه لري، ما ته مې پرمختللی هیواد او پرمختللي هیوادوال قدر راته لري. ګوریا د مکې مشرکینو به خپلې لورانې وزلې، په دې خاطر باندې په دوی کې هغه د جهالت زمانه و رب دې موږ نه ورګرځوي هغې زمانې ته. لیکن قسم په الله ورسي معارف القرآن وګوریا، ورسي ابن كثير وګوریا، ورسي د رسول الله د امت ستر علما وګوریا، وینن مسلمانان خپل اولادونه وزني. الله اکبر. معارف القرآن دا ما سره پروت. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ورسي وګوریا، تفسیر وګوریا. الله جل وعلا په نورو آیاتونو کې وایي آیا برابر دي مړو ژوندي؟ آیا برابر دی مړو ژوندي؟ هیڅ کله نه دی برابر. په دې کې وګوریا په بل ځای کې الله جل وعلا فرمایي وایي هغه پوهان او ناپوهان برابر دي. په دې کې د موږ د تفسیر علما وایي، واوریا د تفسیر علما وایي وایي نن مسلمانان څنګه خپل اولادونه وزني؟ وایي چې علم ورباندې نه کوي، چې علم ورباندې نه کوي. چا سی خپل اولادونو باندې علم ونه کړل، که نارینه وي که زنان وي، دا یې ووزل، دا یې ووزل، مړه یې کړل. مفتی شفیع صاحب لوی علما دي موږ، ابن معارف القرآن خو د مفتی شفیع صاحب ده، ابن کثیر وګورئ، امام ابن کثیر، همداسې نور علما وګورئ، وایي د خپلو اولادونو وزل نن مسلمانان کوي. مشرکینو خپل اولادونه وزل، چې د هر څه دپاره یې وزل. نن وای مسلمانان خپل اولادونه وزني. څنګه یې وزني؟ حلالوي یې نه، خښوي یې نه، لیکن علم ورباندې نه کوي، د الله قرآن ورباندې نه زده کوي. که هغه عصري علوم وي، دیني علوم دا نه ورباندې زده کوي، نو په اولاد باندې علم نه کول دا د اولاد وزنه ده، دا د اولاد وزنه ده. نو رب العزت جل وعلا دی وکړي، نو د مو خبرې به څنګه وزیر د معارف صاحب واوري؟ وزیر د معارف صاحب ډېرې قربانیانې مو ورکړي دي، ډېرې کوین ډیلرو په دې هیواد کې. د الله خاطر وکړئ، د الله دغه ډېر سپاري قرآن خاطر وکړئ. نور دا ملک دې خواته مه بیایاست چې هغه د موږ ملک بیا محتاج وي، بیا مو میندې خویندې په پردیو دروازو کې ولاړې وي، بیا مو میندې خویندې په دین ناخبره وي، ناپوهه وي. د الله خاطر وکړئ، عذر درته کوو، زارۍ درته کوو، د هغه شهیدانو په خاطر، د هغو میندو کویندو برو په خاطر، د هغو وینو په خاطر چې د دغه دین د سرلوړي دپاره، د دغه دین د سرلوړي دپاره یې اندامونه سپو کارغانو وخوړل، د هغو غوښو په خاطر باندې د موږ دغه ملک، دغه هیواد، دغه مظلوم ملت، دغه بیچاره ملت هوسا کړي. نور مه ورغورځوئ په لوی لاس د نورو غېږو ته، مه ورغورځوئ په لوی لاس نورو بېعزتیو ته، مه ورغورځوئ په لوی لاس د هلاکت کندې ته. نن وخت ده قسم په الله چې کفارو ته پورته نسو کتلی، مسلمان خو څه کوي؟ وزیر صاحب د معارفه قسم په الله زه خو ګوره په دې دنیا کې الحمدلله، یعنی پسې چیرې مسلمان ده او پښتون ده له موږ سره به بلد وي. قسم په الله چې دغه مسلمانانو ته که به موږ سترګې لرو، زه هغه خپل خدای
ولې دا مسلمانان خو له موږ نه دلیل غواړي. دا مسلمانان خو موږ ته وایي چې وایي په لیاز د خدای دغه علم اوس ناروا ده که روا ده. دغه مسلمانان چې دا اوس موږ ته ناست دي کافر ته موږ جواب نه لرو. کافر ته مو اسلام داسې ورمعرفي کړل داسې چې موږ ته اسلام ناپوهي را زده کړي. موږ اسلام پرمختګ ته نه پرېږدي. حالان کې همدغه د نړۍ غربیانو کفارو اسلام له مسلمانانو زده کړی ده. له اسلامه یې زده کړی پرمختګ. دا پرمختګ له قرآن ورأخیستی ده. دغه پرمختګ له دینه د محمد رسول الله له دینه یې ورأخیستلی ده. قسم په الله بله ورځ ما ته یو چا ویډیو راولېږله. ما دې په الله قسم مې چې ما کتلی نه سوی. په الله دې ما قسم مې چې ما کتلی نه سوی. پیغله لورې ده، حیا دې وي ډېره ډېره. پیغله لورې ده، پردی ډاکټر ورته ولاړ ده، د ستوني عملیات ورکوي او په مخ باندې وینې راتویږي، خوله یې ورخلاصه کړې ده. هغه زنانه په دغه ټول وجود یې له دغه ډاکټر سره لګېږي او د دغه زنانه علاج کوي. دا ویډیو ما ته چا د غرض په خاطر را لېږلی و. هغه کس زه پېژنم چې د ده هدف څه شی و. نو ما څه ورته ویلي وای؟ وزیر صاحب د معارفه ما ته خو وایي ما څه ورته ویلي وای؟ وزیر صاحب د معارفه هغه خلق خو د پکتیکا نجونې یا د کابل یا د نورو ولایتونو. وزیر صاحب د معارفه نن په مصر کې یوه ښځه فارغه سوله، 24 کتابونه د احادیثو یې یاد ول او دا د زرهاو ښځو استاده وه او په زرهاو زنانو استاده مقرره سوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو 24 کتابونه یې یاد ول. موږ خو قاریان یو د الله قرآن مو یاد ده، بس 14216 آیات قرآن مو یاد ده. په ټول افغانستان کې ماته یو علم والله که وښیاسته چې د دې په صحیح البخاري یادوي. یو څو احادیث بې یاد وي که یعنې نیمه بې یاده وي یا به یو څو احادیث پکې یاد وي. سره احادیث بخاري قسم په الله چې یاده نه وي. په ټول افغانستان کې والله که یو عالم راته وښیاست. تاسو ته داسې عالم معلوم ده چې په افغانستان کې د هغه عالم ټوله بخاري د مکمله یاده وي، مکمله دی. ما خو د خپل استادان مې په زرهاو تېر سوي الحمدلله پېژنم. د موږ د شیخ الحدیثانو متاسفانه دا بېادبي نه کوو، قسم په الله چې بېادبي قرآن یې نه ده زده. د موږ د شیخ الحدیثانو قرآن قسم په الله کې زده وي او دا خبره چې څوک په قرآن زده وي ورباندې پوهېږي هغو ته دا خبره ښه معلومېږي. لیکن په اسلامي هیوادونو کې یوه زنانه فارغېږي د هغې 24 کتابونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو یادي. زه تاسو ته بخاري شریفه ښیم چې دا څو احادیث لري. په دې کې څو احادیث دي. دا بخاري شریفه ده، صحیح ده؟ دا بخاري شریفه ده. صفحې درته ښیم، احادیث خو لري پرېږده. دا بخاري شریفه ده، ځکه دا عربي بخاري شریفه ده، د شرح نه لري. دا 1050 صفحې ده. 1050 صفحې ده. دغه کتابونه د احادیثو یې 24 یاد وو. زه هېڅ کیدای سبا تاسو ځکه زه په دې صفحه باندې پر د زنانه و ویډیوګانې نه شیر کوم، ځکه هغه د مصر زنانه خو تاسو پوهېږئ مخونه یې لوڅ وي او اکثریت احناف دي. دا هم یاد وساتئ، هغه احناف دي، مخ نه پټوي زنانه او مخ عورت هم نه بولي. د مصر د ازهار مدرسه چې ده هلته پکې د 4 مذاهبو لوی مرکز. دا یو کتاب ده 1050 صفحې لري. دا د هغې خور یادو آیا دغسې 24 کتابونه. دا یو کتاب ده. زه مسلم شریف پسې درته ښیم.
دا اسې دا بعضې دوستانو ته چې د دوی زړونه دا مسلم شریف ته صحیح ده صحیح مسلم 896 یعنی 900 صفحې ده دا یې مې یاد و دا یې مې یاد و دا سنن ابن ماجه ده ټولې احادیثو کتابونه دا تقریبا 800 صفحې ده 880 صفحې ده دا خو دغه صحاح سته له ما سره دي صحاح سته دا سنن نسائي ده دا تقریبا 15 کم زر صفحې ده دا یې مې یاد دا ترمذي شریفه ده دا 1008 صفحې ده دا یې مې یاد دا ابو داود ده بل نور کتابونه دي دا یې ټول یادو دي دې ښځې د ما مور ما ته ټلیفون راکوي ځکه د افغانانو میندې پښتنې میندې که هغه د پاکستان ملت ده یا د افغانستان ملت ته ما ته ټلیفون راکوي وایي قاري صاحب زه په حیض کې لمونځ وکړم که یې ونه کړم په دې خبره مو سر خلاصیږي د مصر خلق احناف د اکثریت واوره ای مسلمانه دا د ما خبرې دا دو درې خبرې په دقت د مصر علما احناف دي څلور سره مذاهب شوافی هم پکې شته حنابله او مالکه او احناف خو ډېرې پکې احناف دي هلته یوه زنانه راولاړېږي 24 کتابونه د احادیثو یادوي د افغانانو مور ما ته زنګ راوږي وایي قاري صاحب په حیض کې له ما سره میړه نزدېکت کولی سي که نسي کولی قاري صاحب زه په حیض کې لمونځ کولی سم که نسم کولی تاسې قضاوت وکړي دي تاسې دې په خدای قسم وي دا د اسلام لارښوونه ده دا د محمد رسول الله دین ده دا د قرآن دین ده رسول د ما مور په 50 کلنۍ کې ما ته وایي 60 اولادونه لري 15 اولادونه لري 10 اولادونه لري هغه مور ما ته وایي وایي زه په حیض کې لمونځ کولی سمه که یې نسم کولی د حیض معلومات ورته نسته په حیض کې د کوروالي معلومات نه لري دا مظلومه مور دغه بیچاره مور دغه د ظالمانو جابرانو چې خیانت ورسره کړی په لسګونو کلونو باندې دغه مور لمونځ نه پیژني او د یو بل اسلامي هیواد مسلمانه خور د رسول الله 24 کتابونه د احادیثو یادوي 24 کتابونه د احادیثو دا یادوي د ما مورجانه مړه کېږي قرآن یې نه وي زده د ما مورجانه مړه کېږي د ما خور او لور مړه کېږي لمنځ یې نه وي زده قرآن یې نه وي زده په دین ناخبره وي د ما د په رب العزت قسم وي د دې ټولو مسلمانانو وزیر د معارف مسؤلیت تا ته درله غاړې ده د موږ بلاس د تا به ګریوان وي په ورځ د قیامت د موږ بلاس د تا به ګریوان وي په ورځ د قیامت وزیر صاحب د معارف یو دیني پوښتنه درنه کوم عالم یې د تا د په دغه قرآن قسم وي چې دا ایمان دې ورباندې راوړی سبا خو یوې کامرې ته ودرېږه چې په دغه قرآني آیات یا په دغه نبوي حدیث باندې د زنانو علم ناروا ده دونه خو به کولی سي وزیر صاحب موږ خو زړه مطمئن سي الحمدلله په افغانستان کې علما دي په زرګونو علما دي د موږ ګران استاد شیخ رحیم الله حقانی صاحب رحمه الله رحمة واسعه په دغه کابل کې نه درته ویل سي زه چیلنج درکوم تاسې وایي ماته یو په ټول اسلامي تاریخ کې ماته یو عالم وښیه چې هغه د اسلام د زنانه د علم مخالفت کړی
وزیر صاحب د معارف موږ هم درته وایو چې موږ ته خو یو داسې دلیل راکړه. ما خو دا 2 کاله نفس وختل په دې خویندو میندو ګروپونه مو ورته جوړ کړي ده. شپه ورځ مو د دوی په خدمت کې چوپړ کې لمونځ ورزده کوو، قرآن ورزده کوو، تجوید ورزده کوو. خپل شرعي مسؤلیت مو اړولی د غاړې الحمدلله. لیکن تا ته وایم وزیر صاحب د معارف په لیاز د خدای، په لیاز د دغه قرآن، په لیاز د دغه تعلیم ستې وزیر یې، موږ ته خو یو داسې دلیل وایي چې په دغه دلیل باندې د ښځې تعلیم ناروا ده. ته ایله بېله ولاړې وایي ته له دې کلو پوښتنه وکړه، د کلو له زنانه وو. هغه د ما د کلي مور خو دا 40 کاله رالوسوي د غوا په ساتنه کې ده، د میږي په ساتنه کې ده. هغې مور ته خو حیض و نفاس نه ده معلوم، هغه مور خو حیض نه پیژني، هغه مور خو نفاس نه پیژني. زوی مړې ته خو هغې خور ته ورسه چې قرآن داسې درته لوڅ کړي داسې او درته وایي چې وزیر صاحب راسه اوس نو راسه اوس قرآن درته لوڅ کړي داسې او حدیث د رسول الله درته راواخلي او بیا درته وایي چې راسه اوس را میدان ته وزیر صاحب د معارف ایله بیله د همدغه دلیل پیدا کړل. مو خو زړه ولو چې وزیر صاحب د معارف به راوځي 1 کال وروسته وبه وایي چې ما د خویندو میندو د خپلو بچانو دپاره مې د حیا زمینه برابره کړه، مدرسې مې مکتبونه مې ورته جدا کړل، مکتبونه مې ورته برابر کړل. هغه د لچګي و د بې حیایي چې جمهوریت بې حیایي پرې ایښې وه، لچګي یې پرې ایښې وه، رضالت یې پرې ایښی و، دوسي یې پرې ایښې وه، هغه مې ټوله لرې کړله او دلته مې ټول شیان ورته برابر کړل. په اسلامي چوکاټ کې، په افغاني چوکاټ کړي، ټول مې برابر کړل. زوی خویندو میندو تاسې د موږ راتلونکی نسل یاسته. تاسې یو عجیبه خبر را یاده شو. دغه د اسلام ټول اتلان په اسلام کې دا لوی اتلان دې ته روزنه پلرونو ورکړې که میندو ورکړې ده؟ پلرونو ورکړي که میندو؟ ما خو ولاکه یو پلار لیدلی چې ده ته یې په زانګو کې یوه شپه ورسره تېره کړې. د اتلان خو میندو روزلي دي. نو ته له دې ملت کې غواړې چې آزاد خلق، خپلواک خلق، با تعلیمه خلق او په خپلو پښو باندې ودروې. هغه خو مورجانه ده. ته بیا اتل له چا نه غواړې؟ شملوګري دغه به 15 کاله 14 کاله ټول همدغسې خلق ګرځي. شملوګرۍ وانوري خوا بې بدی چې دا قاري صاحب هم په اوسپموي کې را شروع کړي. نو وزیر صاحب د معارفه په خپلو مسیرانو، عزتمندو مسیرانو باندې غږ کوو، په ټولو مسیرانو باندې غږ کوو په لیاز د لوی الله، په لیاز د قرآن، په لیاز د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امتیت. موږ له داسې بزدله خلقو سره لاس و ګریوان یو، له داسې دښمنه سره. رسول الله صلی الله جل وعلا فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. دې آیات ترجمه وګورئ، تفسیر یې وګورئ. الله وایي تاسې ځانونه داسې تیار کړئ، دونه تیاری ونیسئ چې طاقت مې وي د څه دپاره چې د ما دښمنان ورباندې وویروئ او خپل دښمنان ورباندې وویروئ. دا دښمن ګوري کافر نه ده ویلی چې د تاسې دښمن فقط یوازې کافر کېدلی شي نه. که هغه دښمن د مسلمان وي که د کافر وي، که هغه دښمن د مسلمان وي که د کافر وي. موږ په دې 40-50 کاله تاریخ کې له کافر نه دونه ضرر نه دی لیدلی لکه بوزدل او د مسلمان په جامو کې له دښمنه سیم ولیدلی. بیا هم تیاری نه نیسو، بیا هم د الله قول ده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ځانونه برابر کړي الله وایي، ځانونه تیار کړي الله وایي. نو وزیر صاحب د معارف نه هیله کوو اول خو دې په دغه خپلو خبرو باندې له دې ملت نه بخښنه وغواړي، په جرأت سره دې ووایي چې ما د دې ملت هغه ټول امیدونه تر پښو لاندې کړل. په نه دا د نر کار د بخښنه غوښتل، دا د نارینهو خصلت ده، خوی ده. نر سره راولاړ سه ورته ما چې دا خبره کړې د ټول هیواد له میندو خویندو نه بخښنه غواړم، د ټول هیواد له زنانه طائفې نه بخښنه غواړم. بیا له غباد ورته ووایه
چې انشاء الله زه به مو خدمت کومه او د تاسې په مخ باندې به مدرسې درته خلاصوم او یا که د نورم د بندېدا اراده وي او یا کوم د حراموالي دلیل در سره وي نو نر غوندې سبا د میډیا ته راوځه په د ملي ټلویزیون شمشاد په نورو ټلویزیونانو کې کښېنه او د ملت ته په ډاګه باندې ووایه چې په دې قرآني دلیل په دې نبوي دلیل په دې احادیثو په دې فقه حنفي باندې د ښځو تعلیم ناروا ده او ناروا ده دا ملت به مطمئن سي دا د مو خویندې میندې به مطمئنې سي هغه به نور ورته زړه نه بې صبره کېږي هغه به په دې خپل دین باندې نه شکمنې کېږي هغو ته به زړونه نه کمیږي چې موږ ته الله جل وعلا د الله دین د الله قرآن څونه ولې حق نه راکوي هغه به لې مطمئنې سي په دې خبره باندې کوم حق چې قرآن او دین ورکړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورکړی دی هغه حق چې نن تاج یې اخیستلی هغه دلیل ورته ووایه د ملت ته د مسلمانانو ته د ملت ته د خویندو میندو ته ووایه هغه حق تکرارا درته وایم وزیر صاحب د معارفه هغه حق چې الله ورکړی د الله قرآن ورکړی د الله دین ورکړی د ما د دغه قرآن په رب قسم وي زنانه و تعلیم ورباندې فرض ده دا قرآن وایي دغه قرآن لارښوونه ده دغه قرآن چې په کوم پیغمبر نازل شوی د هغه لارښوونه ده دغه حق چې قرآن دغه زنانه ته ورکړی مور ته ورکړی لور ته ورکړی دین ورکړی پیغمبر ورکړی تاسې دغه حق دین اخیستلی ده د دغه حق چې د اخیستلو دلیل د دې خلقو ته ووایه د دغه خویندو حق قرآني حق دا خلقو ته داسې په ډاګه ووایه چې هغه زړونه مطمئن سي وزیر صاحب د معارف دا موږ د تا ملت یو حق در باندې لرو او بیا تعلیم یې ته شکر مارشال دوستم نه یې چې هغه وایي امریکایا در اینجا شهید داد و چی داد تو خو عالم یې نه عطا نور یې نه وروره دوستم یې نه وروره هغه نور خلق یې چې الحمدلله قل هو الله نسوي ته عالم یې ته د ملت ته داسې نر غوندې رامخکې سه خدا تر قیامته پورې وزیر صاحب درته چیلنج د دماغ قسم په الله یې پیدا یې نه کړي د زنانه و د حراموالي دلیل قسم په الله سي پیدا یې نه کړي و اسباب به وي حرام هغه بعضې سببونه به وي چې هغه حرام وي ناروا پرده ده و حجاب هغه ورته برابر که شکر وزیر یې حکیم یې واکدار یې چارواک یې واکمن یې الله جل وعلا دې وکړي چې د مو مسیران په دې کې ډېر له دقته کار واخلي والله په دې باندې ګورئ ملت خفه ده ای مسیرانو قسم په الله ملت خفه ده قسم په الله هغه ملت خفه ده چې 250 ډولې ته بمبارونو ته داسې نه دي تا دپاره ورکړې وه هغه نن له تا نه خفه ده او که ملت خفه سو افغانان بیا داسې تاریخ لري د ما د قسم په الله یو څه چا بیا حکومت ورباندې نه ده کړی ځکه حکومت کیږي په ملت باندې په لنجرو په نورو خلقو باندې حکومت نه کیږي حکومت کیږي په دې ملت باندې و دې ملت زړونه که یو وارې درنه مات سول 100 کاله له جمهوریت نه د خلقو زړونه مات سول څه سو جمهوریت تباه و برباد سول نیس و نابود سول هغه ظلمونه وحشتونه چې دوی کړي وو هغه نور حکومتونه چې ملت لاس ځینې واخیستل نور دوی ته وخت نه ده پاتې سوی هغه ملت چې تا ته یې 100 کاله امیدونه درلودل هغه ملت چې تا ته خوشحالي کوله وزیر صاحب د معارف نورو مسیرانو ته وایم د دې ملت زړونه مه ورخفه کوئ د دې ملت زړونه مه ماتوئ له ځانونو خو که مات سول بیا به ګورئ داسې وخت راځي دا خبره ګوري زه به مړ یم تاسو یاد ساتئ افغانانو د ما د قسم په الله په افغانستان کې به موږ ګیرې ته دا ګیره نه ده لیسنس به ورته جوړوو عالم به خپل د ملاتوب دپاره لیسنس جوړوي داسې وخت به در باندې راځي د ما د قسم په الله وي هغه دښمنان که داخلي دي که خارجي دي که د مسلمان په جامه کې دښمن ده که کافر ده دا ټول په مورچل کې ناست دي که بیا خدای ناخواسته له بل امتحان سره مخامخ کیږو د دې امتحان مخه ونیسئ که له بل امتحان سره مخامخ کیږو بیا به قسم په الله چې د عالم نوم خو څه کوي د مسلمان نوم اخیستل به بیا په دغه افغانستان کې بیا خلقو ته ډېر ګران راځئ درس وایو الله جل وعلا دې هدایت موږ ته وکړي
او الله جل وعلا دی وزیر صاحب دی معارف دین ته پام کړي، قرآن ته دی الله پام کړي، او الله جل وعلا دی حق طرف ته پام کړي. دا دی موږ دعا ده، الله دی دو ته حق ور نصیب کړي او الله دی حق په طرف باندې فهم کړي. دا مو دعا ده ان شاء الله. ورته بیا به هم دعا کوو، ټول درود ووایاست، درس وایو.